چې لار حج ته او حج وکړه یا عمرې ته لاړه طوافونه وکړل صفا او مروه په منځ کې سعی وکړه او دغه شان په حج کې عرفات میدان ته لاړه مینا ته لاړه څو ورځې په ښه تکلیف کې تېرې کړي لیکن د نر بچی راغی او ټولې تصویران یې اخیستي ویډیوګانې جوړې کړي دي او هغه یې سوشل میډیا باندې ورکړې نو څه فایده شوه هغه مبارک عمل دغه وجه نه علما فرمایي چې صدقه ورکول پټه بهتره ده دا اعمال پټ کول بهتر دي دا عمل مونږ د چا دپاره کوو د رب العالمین دپاره یې کوو ما ته د الله تعالی قدر نه دی پیژندلی ما قدر الله حق قدره او الله تعالی دې رحم وکړي عوامو نه به څه ګیله کوو نیکان علما مفتیان لاړ شي هلته به تصویر سازي کوي ته چې خاص دا تللی دغې تصویر دپاره او دې دپاره تللی چې هلته ویډیوګانې جوړې کړي او بغیر د فیدې ویډیوګانې ځان به پکې خلکو ته ښیي چې زم تللی یم حج ته خپل عمل چې د غر برابر دی او د غرونو برابر دی تلاوت یې وکړه کعبې ته یې وکتله طواف یې وکړه عمره یې وکړه حج یې وکړه لیکن د موبایل د وجې نه او د یو تصویر د وجې نه او د ریاکارۍ د وجې نه دا برباد کړه د څومره نقصان وکړه څومره غټ نقصان دی انسان وکړه لږ سوچ وکړئ دې خبرې ته لہذا ما ته به خپل عمل نه بربادو خپل عمل به نه ضایع کوو بلکې خپل ایمان کې به زور راولو که ما تا ته نفس وی چې راځه تصویر وباسه او عمرې ته تللی یا حج ته تللی سوشل میډیا کې ورکا چې تربوران یې وګوري او ملګري او دوستان یې وګوري چې خلکو کې حاجي صاحب مشهور شم او ښه سړی مشهور شم نو تا نقصان وکړه تا فایده نه ده کړې نبي پاک علیه الصلاة والسلام یو پیشنګویي کړې ده او ډېر مخکې نه یو خبره کړې ده نبي پاک علیه الصلاة والسلام په دې حدیث مبارکه کې فرمایي کسان زه پیژنم چې هغه براشي او هغوی سره به دومره اعمالي الذین یأتون یوم القیامة بحسنات کالجبال وی دوی براشي او دوی سره به د غرونو برابر نیکی وي او هغه حدیث کې لفظ د تهامه راځي د تهامه غر په برابر نیکی به وي چې دا یو ډېر لوی غر دی بے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فیجعلها اللہ عز وجل هباء منثورا اللہ تعالی بدا ابس وګرځي الله تعالی به دا برباد کی دا به دا شي لکه یو دوړه وابلوزي او ختم بشي عند الله با قبول نشي بے نبی پاک علیه الصلاة والسلام د دې په مزید وضاحت کې فرمایله وی دا هغه خلق دي اذا خلو بمحارم الله انتهكوها چې کله دوی په محارم د الله کې ځان تشي نو هغه کې بیا د الله تعالی حدود ماتي او ګناهونه کوي اذا خلو بمحارم الله انتهكوها مقصد یو دادی چې دا کله ځان تشي نو بیا ګناه کوي اول دور کې یا ابتدایي دور کې یا د صحابو دور کې د دې به څه مثالو خو که یو سړی کمرې ته ځان تشي او کمره ځان پسې بند کړي هغې وخت کې به ته څه ګناه کړې وه دا حدیث د دې دور سره لګېږي چې کله یو انسان دی او هغه کمرې کې ځان ته شو او بیا کمبله کې ځان ته شو او بیا دا موبایل ځان ته راوویسته او په دې کې بیا ګناهونه کوي ګناهونه پکې ګوري نظر پکې غلط استعمالي نو د دې په سبب باندې به د انسان ټول اعمال برباد شي ډیر احتیاط کول پکار اعمال به د جبال او د غرونو په شان دي وي لیکن چې کله دا ځان ته شي بیا ګناه کوي د دې یو معنا او یو مقصد بعض علما دا بیانوي چې لار حج ته او حج وکړه یا عمرې ته لاړه طوافونه وکړل صفا او مروه په منځ کې سعی وکړه او دغه شان په حج کې عرفات میدان ته لاړه مینا ته لاړه څو ورځې په ښه تکلیف کې تېرې کړي لیکن د نر بچی راغی او ټولې تصویران یې اخیستي ویډیوګانې جوړې کړي دي او هغه یې سوشل میډیا باندې ورکړي نو څه فایده شو